او جوړې قدرمنو دا ویډیو ز سپیشل د کاناډا د کمیټیانو مشرانو د پاره جوړوم. هغه د پښتو مشهوري سندرغاړي ناز اقبال سره په کینیډا کې چا غلط کار کړی دی دغه ویډیو په سوشل میډیا څنګه اپلوډ شو خپل ناز اقبال د دې ویډیو په اړه سوای ملګرو کا غواړي چې همدا ویډیو ګوري او په اړه پر معلومات ترلاسه کړئ نو په ویډیو کې را سره تر پای پات شي. قدرمن دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ناز اقبال د پښتو ژبې یوه ډیره تکړه او مشهوره سندرغاړې ده او نن سبا په انګلند کې له خپل خاوند او خپلو بچو سره اوسیږي او له هغه ځای څخه وخت ناوخته د اروپا ځینې هیوادونه او همداسې د دنیا نورو هیوادونو ته د خپل میوزیک او فن لپاره سفر کوي. همداسې څه موده وړاندې یو افغاني چې په کاناډا کې اوسیږي ډاکټر صافی نومیږي هغه ناز اقبال له انګلند څخه کاناډا ته دعوت کړه او غوښتل یې چې هلته په کاناډا کې ورباندې کنسرت وکړي او ناز اقبال هم کاناډا ته د تلو څخه مخکې د افغانانو ښه صفتونه وکړل. ویل چې زه هم افغان یم زما خاوند هم افغان ده او زما بچي هم افغانان دي او له افغانستان او افغانانو سره ډیره مینه لرم. دا هر څه ډاکټر صافی پرې وکړل د دې په خاطر چې دا کاناډا ته راغواړي او هملته په کاناډا کې هم افغانانو ته کنسرت پې جوړوي. دوی هم دا فکر کوي چې د افغانانو صفت وکړه نو په کاناډا کې به هم دې کنسرت ته ډیر شمیر افغانان راشي. خو بالاخره همداسې وشول. ناز اقبال کاناډا ته راغله هملته په کاناډا کې د دغه افغاني ډاکټر صافی په لارښوونه افغانانو ته کنسرت او د سندرو پروګرام یې جوړ کړ. خو کله چې ناز اقبال په کاناډا کې د ډاکټر صافی په وینا افغانانو ته کنسرت وکړ له هغې څخه وروسته دغه افغاني ډاکټر صافی له ناز اقبال سره ډیر غلط کار کړی دی. دغه ډاکټر صافی له ناز اقبال سره داسې غلط کار کړی چې ټول افغانان یې شرمولي. ناز اقبال وایي چې کله مو په کاناډا کې کنسرت وکړ د هغې څخه وروسته همدغه افغاني ډاکټر صافی له کنسرت ځای څخه ورک شوی دی او وایي چې کومې پیسې ماته د کنسرت په خاطر باندې ملاوېدلې هغه ټولې پیسې ډاکټر صافی له ځان سره وړي دي او پټ شوی دی. د هغې څخه وروسته ناز اقبال او د هغې خاوند لایف راغلل او ویل چې دغه افغاني ډاکټر صافی له موږ سره ډیر بد وکړل او ژر تر ژره دې زموږ پیسې موږ ته واپس کړي ځکه چې په دغو پیسو کې یوازې زموږ نه بلکې د ډیرو داسې غریبو حق دی چې د دغو پیسو په وجه باندې د هغوی د کور چوله چلیږي. خو اوس دا معلومه نه ده چې ناز اقبال هغه غریبان ښیي چې دا ورسره مرسته کوي او کنه هغه کسان ښیي چې د دې سره په دغه میوزیک پروګرام کې برخه اخیستې وه او دا پیسې د هغوی حق هم ګڼي. درنو دوستانو تاسو د ناز اقبال د دغه واقعي او دغه کار په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.